چې نبی علیہ السلام تپوس کو چې کچرته فتنې او فسادات سیوا شي صحابي ته ته بس کې تقریبا حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ دی ابو ذر وته وی چې یا رسول الله زما بالزمن د مدینې نه مکې ته لاړ شم نبی علیہ السلام فرمایل ک بیا التم فتنې وینم بیا یا رسول الله ایران ته بلړ فارس چالته وینم بیا وی هند ته بلړم هند بیا نبی اسلام ته فرمایل ټول دنیا کې فتنې نه بیا فسادات یا رسول الله تور براواله مونږ دا کار وکړو نبی اسلام فرمایل دینه خدای چې بس یو ګټ کې کینی او چا په کار کې کار نه ساتي بس دا کم دور دی نبی اسلام هغه تر څه خبره کې د فتنې خبره وته کوي ابو ذر الله داسې فتنو نه ساتلی و خو مونږ ته یو لوی سبق چې وروسته که داسې حالات شروع شي نو تاسو به څه کوئ میدان ته به رادانګي دور داسې خطرناک دور دی که نه یا بس انتها باندې یو په آخري وخت کې حالات دونه خراب شوي دي چې په هېڅ چا اعتماد نشي کولی هیڅ نشي کولی په دنیا کې تاسو ته صرف دا وایم چې یاره که چېرته ښه خبره نه کېږي هغه کوئ او تاسو ته پته وي چې یاره د ښې خبرې نه هم نقصان جوړېږي بیا هغه هم مه کوئ دا دور داسې دی او دغه به زموږ والد صاحب موږ ته فرمایل حالانکې هغه 15 کاله مخکینۍ خبره ده وایي چې حالات هغه ډېر بل شانتي دي آخري زمانه کې حدیث کې راځي چې انسان به دومره تنګ شي چې په قبر باندې ورغړي او وایي به چې یا لیتني مکانه کاش چې زه د په ځای وای څونه به ښه وی دا به تنګ شوي په دنیا کې خودکشي به کولی نه شي ځکه چې هغه هم الله ناراضه کېږي تنګ شوی به وي ډېر بې سوره به وي نو هغې دور کې مونږ اوسېږو دا یو حقیقت حال دی دا اوس عجیبه څیز راوتېری مخکې هم تاسو ته څو میاشتې مخکې ما په دې بحث کړی چې په میډیا چېرته اعتماد مه کوئ سوشل میډیا چې ده که نه په دې اعتماد مه کوئ ځکه د سوشل میډیا اکثر څیزونه هغه غلط دي اکثرو څیزونو کې دو نمبرۍ که چېرته خپلې خبره ته میلاو شو تا وایي چې فایده مې ده بس ټیک ته ویله او که تا ته پته ولګي دا چې دا زما په دې کې نه دنیاوي فایده شته نه اخروي فایده شته هغه څیز ختموه آخرت فایده خو په هغې کې ډېره کمه ده خاصې مثال در کوم تاسو هغه سکپ کوئ لر کوئ څیزونه شیر کوئ هم او دې نه ځان وساتئ اوس دا اے آئی دا کم سسټم چې راغلی دی که نه اوس 2023 اخره کې اوس چلیږي ورو ورو دا څه کېږي اپډیټ کېږي نوی کېږي تازه کېږي دا دونه ظالم څیز دی که نه